دا یو ورور سوال کړی دی چې زما پلار ما ته وایي چې ښځه طلاقه که، نو دې ټیم کې د مور پلار خبره منل پکار دی او که نه؟ الجواب، دې کې څه شک نشي چې د مور پلار ډېر لوی حق دی. والله سبحانه وتعالی د هغوی حق د خپل حق سره ذکر کړی، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ډېرو ځایونو کې دا خبره کړې. د مور پلار خبره منل واجب دي په بچو باندې، خو دغې شروط دي، حدود دي. د مور پلار هغه خبره به مني چې مور پلار ته پکې فایده او بچی ته پکې نقصان نه وي. اوس داسې خبره چې بچی ته پکې نقصاني یا د شریعت خلافي، نو دې منل نه دي لازم. یا داسې خبره چې د بچی په وس کې نه وي. د طلاق چې دی بغیر د سبب نه رب العالمین نه خوښوي. وجه دا ده چې یو کور ورانول دي، اسې د بچو مستقبل تباه کول دي. نو دې ورور ته موږ دا وایو، که چېرته ستا دې مور پلار تا ته یو صحیح سبب وښو د دې چې ښځه طلاقه که، دې کې څه لیدلي دي، په دې باندې شکیان شوي دي او د هغې دپاره بیا دلایل کتلي دي، یا دا چې دا زموږ د بدنامۍ سبب ګرځي، هسې خبرې نه چې ښه ثابته یې کړي دا خبره، او موږ نه غواړو چې ته بدنام شي او موږ بدنام شو. صحیح، خو هسې بلا وجه د دا مور پلار طبیعت داسې چې کله دا زوی واده وکړي، نو دوی چې دا هلک د دې ښځې سره ایني دی خوښي، دی نه خوښ، نو دا غیرت په دوی کې راشي. نو غواړي دا چې اوس دا هلک او جنۍ څه شي، دوی جدا شي. دا هم د انسانانو طبیعت ته، الا من رحمه ربي، یا به لږي. نو بعض مور پلار دې دپاره وایي دا جنۍ طلاقه که، یا دا اکثر دا کم زوی چې په خپله ښځه ډېر میني او ډېر ښه ورسره کوي، هم د دې زوی نه مور پلار صحیح خوشحاله دي. دا کمې چې غربۍ راغربۍ دا وایي دا نر دی، دا موږ ته تللی، دغه یو به ما ته تللی، او دغه بل چې دی هغه وایي د ښځې سړی دی. نو دې ټیم کې د مور پلار خبره منل واجب پرې ده، حرام دي. څنګه ورته حرام وي؟ ځکه چې ته به ظلم کوې د ښځې سره، څه وجه نشته، او ته ښځه طلاقوې. خو که مور پلار به پوه کړي، په ښه طریقه به یې پوه کړي. فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، الله وایي رټې به یې نه، خبرې به ورسره عزتمنې کوې، په طریقه به یې پوه کړي چې پلاره مورو صحیح ده، تاسو قدرمن یې، په ما ګران یې، خو دومره ده چې دا هم د چا لور ته، اوس څنګه داسې ځای طلاقه کړم؟ نو دې ځای کې د طلاق ورکول دا نه دي پکار. امام احمد بن حنبل رحمه الله نه بلکل د دقې شان مسلې ته پوه شوی. یو کس پسې راغی وایي ان ابي، زما پلار ما ته امر کړی دی ان اطلق زوجتي، چې زه خپله ښځه طلاقه کړم. امام احمد بن حنبل رحمه الله لا تطلقها، طلاق یې نه کړي. نو هغه ورته الیس النبي صلی الله علیه وسلم قد امر ابن عمر ان يطلق زوجته حين امره عمر؟ وی رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته ونه وی چې خپله ښځه طلاقه کړه، کله چې د هغه پلار عمر د خپل زوی ته ووایي چې ښځه طلاقه کړه. عمر ویلو خپل زوی ته، عبدالله بن عمر ته، وی دا ښځه طلاقه کړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته څه ووایي؟ وی طلاقه کړه. نو وګورئ هلته پلار ورته وایي طلاقه کړه، نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم ورته طلاقه کړه. نو هغه ورته امام احمد بن حنبل ورته وهل ابوک مثل عمر؟ وی ستا پلار وایي د عمر په شان دی. عمر چې زوی ته ویلي چې ښځه طلاقه کړه، خو هم څه خبره به وي که نه، هغه په شان اوچت انسان داسې فیصله خو نه شي کولی. نو په دې خبرو کې ډېر احتیاط پکار دی. د مور پلار د خوشحالولو دپاره به د ښځې سره ظلم نه کې، نه به د بچو سره ظلم کې. خوشحاله یې که، هسې خوشحاله کړو، په دې مه خوشحاله وه چې ښځه دې وواله او بچو سره دې ظلم وکړو، هغو ته دې کنځلې وکړې او چغې دې ووالې، نه. او نه به ښځه په دې خوشحالۍ چې د مور پلار سره زیاته وکړي، بلکې هر یو له خپل حق ورکړي. والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې د ماشومانانو چې په اختر کې د پیسې ورکوي، هغې ته عیدي ویلی کېږي،
دا جایز دی او کنه په اسلام کې؟ الجواب دغه پیسې ورکول ماشومانانو ته په اختر کې چې هغه مشهور ده په عیدی باندې دا ښکلي اخلاق دي او دا ښکلي عادات دي، بالکل جایز دي، خو یو څو خبرو خیال به پکې ساتي. اولنۍ خبره ده چې کله خپلو بچو له پیسې ورکوي نو چې د ټولو خیال پکې وساتي چا سره پکې ظلم ونه کړي. لکه اوس زامنو له دې ورکړی لوڼه دې پرېښودې چې دا کور کې ناست دي، یا یو زوی له دې ورکړه دا نور دې پرېښود، نو دې نه پکې ځان ساتي، ځکه دې دلته حسد د دې بچو په منځ کې پیدا کېږي. دویمه دا خبره پکې یاده ساتي چې لازم نه ده چې ته به هر سړي له یو شان پیسې ورکړي. د عوام د عدل په دې ټکي نه دي پوه شوي ډېر. یعنې مطلب څه دی هغوی چې ټولو بچو سره به عدل کوي. اوس د یو سړي 3 زامن دي، یو د 20 کالو دی، دویم د 12 کالو دی، دریم د 6 کالو دی. نو چې کله ته راته ووایې چې بچو سره به عدل کې، نو اوس د اختر په ورځ د مشر لس سل لیله ورکړو، نو بیا به یې نورو 12 وي سل ورکړي. د عوامو دا ذهن دی چې عدل دې ته وایي، دا عدل دې ته نه وایي. ته به هر یو له د هغه مناسب پیسې ورکړي. دا مشر دی، د ده ګاډي ته ضرورت دی، سبق له پکې ځم پلاني ته ځم پلاني ته تا له ګاډی واغېست. کشر چې 12 کالو هغه له هم ګاډی له بیا هغه ته ګاډي څه ضرورت دی. دا شان د ښځو مبارک د عدل موږ اکثر په دې نه یو پوه. وی یوې ښځې له چې سره وړي بل له هم راوړي، و د یو له دوایي راوړه بیماره ده بل له به راوړي. موږ د عدل په دې ټکي نه یو پوه شي چې عدل څه ته وایي. عدل دې ته د هر یو ضرورت پوره کړه، د هغه مناسب. اوس د ضرورت نه زیاته خبره ده ای که به یو شان کې. لکه یو سړی د کور ته راځي، یوې ښځې له جوړه واغسته، او جوړې د هغې شتي ضرورت ورته نشته، مشرې له جوړه واغسته، نو موږ ته وایو د کشرې ورسره هم واخله. اوس د مشرې پیزار نشته، مثال د هغې بالکل پیزار نشته. خاوند ته ټلیفون کوي پیزار مې شلیدلی دي، نشته ماله پیزار راوړه. کشرې له به هم راوړي؟ نه. حالانکه عوام په ذهن کې خو دا دی چې کشرې له به هم راوړي. ظالم ته وګورئ مشرې له راوړي، کشرې له رانه وړي. دا دی نه دی پوه شوی د عدل په ټکي باندې. دې ځای کې ضرورت د مشرې دی، د کشرې نشتي، نو بس د هغې ضرورت به پوره کړي. که د کشرې ضرورت د هغې به پوره کړو، مشرې ضرورت نشته. او که بغیر ضرورت د څه سامان راوړي، نو بیا به ټول بیا به یو شان راوړي. بله خبره په دې کې د مشوره له چې پیسې ورکوي، درېیمه خبره پکې دا یاد ساتئ چې د بچو له چې پیسې ورکوي، نو بیا معلومات کوي چې د پیسې په کوم ځای کې لګوي. اکثر د ځوانان چې ورانېږي او تباه کېږي، نو د ډېرو پیسو د ورکولو د لاسه، او یا د بالکل نه ورکولو د لاسه، دواړه د لاسه ماشوم تباه کېږي. ډېرې پیسې چې وله ورکوي، نه خو واضح ده چې د دې چې څه وکړو. بیا چې بالکل وله نه ورکوي، د مجبوره کېږي چې د ډاکه وکړي، د غلا وکړي، د چرس خرڅ کړي، د نشې تماشې خرڅ کړي. لکه چې تا مجبوره کړو، ته وله بالکل خرچه نه ورکوي، نو په منځ کې به اوسېږي او هغوی حالاتو ته به ګورې او تپوس به یې کوې. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې یو زنانه خاونې مړ شي، د عدت په دوران کې سپینو ویښتو له تور رنګ یا بل رنګ ورکولی شي او که نه؟ الجواب، تور رنګ خو عام اوقاتو کې حرام دی، خو داسې ووایه چې دا زنانه د سپینو ویښتو رنګ بدلولی شي او که نه، زیړ، سور، نکریزه، داسې بل رنګ. نو جواب دا دی چې نشي. عدت په دوران کې سپین ویښته دا نشي تورولی او نه سره کولی شي او نه زیړولی شي، ځکه چې دا یو قسمه ډول دی. څه دی؟ ډول دی. او حدیث کې درجه واضح حدیث دی، امام ابو داود، امام نسائی راوړی د ام سلمه رضی الله عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی المتوفى عنها زوجها، هغه ښځه چې خاوند یې مړ شوی، نو هغه به هغه کپړې نه استعمالوي چې به یې باندې خوشبوي، به یې رنګونه لګېدلي، ولا الحلي، او نه به کالی استعمالوي، ولا تختضب، او نه به نکریزه استعمالوي. نکریزه د دې لپاره هم استعمالېږي چې رنګ پرې بدل شي، نه به دا استعمالوي، ولا تکتحل، او نه به سترګې تورې. نو دا په دې کې دننه رالو. نو د زنانه د عدت په دوران کې د ویښتو رنګ بدلولی شي،
نشي بدلوله والله اعلم. دا یو سوال کړی دی چې یو پلار خپل لور چې د 4-5 کالو وي د ضرورت په وخت کې دا ماشومه پاکولی شي او کنه چې کله هغه ډکې میچازي وکړي یا تشې میچازي وکړي؟ الجواب هغه ماشوم چې سن التمییز ته نه رسېدلی. سن التمییز هغه دی چې د تقریبا 8 کاله عمر دغه دی چې ماشوم ورسېدی هوښیار شي. د دین لاندې چې کوم ماشومي علماوي د د عورت لپاره څه حکم نه ثابتېږي، د د عورت لپاره څه حکم نه ثابتېږي. د د عورت داسې لکه لاس، لکه خپه، لکه د جسم بل اندام داسې د دې لپاره څه حکم نه چې دې ته نشي کتی، دې ته لاس نشي وړلی. ها داسې موږ ویلی شو چې یو خو بارایي کسي دا د لپاره څه قید انسان یې ښودی شي او علماو قیود بیان کړي. پاتې پلار شو نو بلکل جایز دی پلار دپاره، او بیا خصوصا چې داسې وخت راشي چې عذر شي لکه مورې نه یا مورې مصروفه یا بیماره او پلار ته ضرورت راشي چې خپله ماشومه لور چې لکه څنګه چې ورور وایي چې 5 کالو یا 4 کالو ده او د هغې صفایي وکړي، عورت له لاس وړي او یا عورت ته وګوري. او د دې عورت ورته موږ عورت خو دې لپاره حکم د عورت نه ثابتېږي. تاسو وایي که د دې عورت داسې دی لکه لاس یا خپه، نو دې ته کته د لاس وړله دې کې څه حرج نشته، او بیا پلار خو پلار دی والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې یو سړی د ځان دپاره څه کار ګوري په یو اداره کې یا په سکول کې یا په مدرسه کې، او په دې کې د واسطه استعمالوي، نو دا استعمالولی شي او که نه؟ الجواب واسطه استعمالول د دې 2 حالات دي. یو دا چې کله د انسان واسطه استعمال کی او د دې واسطې د لاسه د دنه زیات حقدار خلق د دې وظیفې نه محروم شي، او د دې وظیفې حقدار نه خو په زور په دغه ځکه کینی، نو دا بیا حرامه ده. اصله حرامه ده او ظلم دی. ظلم دی دغه کس سره چې هغه دنه حقدارو، ظلم دی د دې ادارې سره چې هغه له دوکه ورکړه، ظلم دی د معاشري سره لکه اوس حکومت یو اداره کوله او کړې ده او وی چې دې کې به یو داسې کس کینی چې هغه ماهري، هغه د عوامو دا مسله حل کولی شي. یو کس واسطه استعمال کړه او په دې باندې یو داسې کس راوستو چې هغه په دې کار نه پوهېږي، نو معاشري سره ظلم وکړو که ونه کړو؟ معاشري سره ظلم دی، دې سیستم کې ناروا ده. ها که دا سړی حقداري د دې کار او د بل سره پکې ظلم او زیاتې نشته، او یو کس راشي لله فی الله د الله دپاره خبره وکړي د مشر سره چې دا پلانې دی، دغه د مخامخ دی، دغه سبقونه دي، دغه ستاسو مخې ته دی، که تاسو د دا خبره لږ وګورئ نو په دې باندې الله اجر ورکوي، په دې باندې الله اجر ورکوي. اگر که دې مسله کې تفصیل شته شفاعت په دې مسله کې، خو دغه باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله. دې سره خبره واضحه وي والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې اومه غوښه خوړل جایز دی او که نه؟ الجواب بعض علما وایي مکروه دی، خو په دې په کراهت باندې څه دلیل نشته، او چې یو شی دلیل نشته په حرمت باندې بخپل اصل باندې باقی پاتې شو، هغه چې دا حلال دی، خو په شرط دی چې بدن ته نقصان نه رسوي. ځکه چې حدیث کې دی لا ضرر ولا ضرار، نه به ځان له نقصان ورکوي نه بل له. اوس یو کس ته پته چې زه دا اومه غوښه وخورم ما له نقصان نه راکوي، هېڅ خبره نه شي هېڅ خبره نه ده خوړی شي. والعلم عند الله. د ورو سوال کړی دی چې د حلال څاروي هګۍ خوړل څنګه دي، لکه د ګډ، پیسه، غوایي، دا څنګه دي؟ صحیح خبره ده چې د جایز دي. وجه دا ده، 2 وجې دي. یوه په حرمت باندې صحیح دلیل نشته، مضبوط دلیل نشته چې په کې دی چې د دې څاروو د هګۍ
دا خوړل څه دي دا حرام دي په دې څه دلیل نشته دویمه د ساروی دا اگئی تابع دي د غوخه تابع دي د شي د غوخه نو چې د ساروی غوخه حلال ده نو اگئی څه شوی هغه حلال شو ها غوخه حرام ده اگئی سری هغه حرام خصيتين حرام دي ها بعض علماء وته مکروه ویل دي صحیح خبر ده چې په دې سره دلیل نشته خو دومره ده چې د کراهت په دوه قسمه یو کراهت دي چې حرام دي مکروه متون حرام دي دویم مکروه یعنی هغه طبيعت چې خنه غني طبيعت خنه غني نو کوم سره د جماعت طبيعت نه مني او زمانه دي خوخه د صفائی په وجه هغه جدا مسله ده خو په شریعت کې څه دلیل نشته په دې باندې چې دا سړي چې دا حرام دي والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې الله تعالی زویرا کړی د ولوري را کړی ده او زنوم خبر د دې عقیقې د دې مسلې نه لس کاله بعد ما ته پته ولګیده چې ماشوم پیدا شي نو هغه به دوه ګډانه لري په جنې به یو ګډه لري اوس می دایره د کړی د چې زه په دې اختر کې د قرباني په دې اختر کې یو غوا لاله کما او هغه وې سي کما نو دوی سی به د الک عقیقه شي یو یې سبد جنې شي سلوري سی به سره پاره کما قربانی د پر کما نو دا طریقه جایز ده وکنه الجواب دا نه ده جایز چې د غوا واخلې او غبي یې تقسیم کیو ځکه چې د عقیقې په دې مسله کې د یې نه راځي عقیقه کې غوړه ده چې تدالک د پر دوه ګډان راولي جنې د پر یو ګډه لالک ها یو سړی ما سره د غوا پیسې شتي می خلالومه او خلالومه او خو ګرانی موږ کې ګرانو می خو حدیث کې الفاظ د ګډ راغلي دي نو د غوړه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم شی غوړه کو الفاظ یو نه غس شو غوړه شو اوس قربانی کې څه شی غوړه ها او غوړه بیا دغه نه بعد خو بیا ګډو بي زراځي خو په حقیقت کې نه په حقیقت کې څه شی غوړه چې دوه ګډان لکه الګ د طرف نه او یو د جنې د طرف نه نو ډیر ورته موږ دا وایو چې ته قربانی کې په غوا باندې وې سو د تقسیمه یا ټوله یوازې علي یا سلور یا درې غیس خبره نه خپل مسله ده خو دې د پاره د تني شریک کوله په هغه غوا کې چې هغه تر قربانی د پاره اخلي والله اعلم دا یو سوال کړی دی چې موږ د ماسپخین او د مازیګر د مونږ ولې سری کو په دې کې تلاوت ولې په زور نه کیږي دې حکمت چا معلوم نه بارك الله فيك ده حکمت د ورځي خلق مصروف ای دنیوي کارونو کې نو کله چې د جمعه تراشي او ته وی چې د امام قرات ته وکیدا نو دې به سوچ دا کاروبار په باره کې کوم چې بهر پرې خو دی ورغله نو شریعت وته وینا تخپل قرات کوا چې سوچ دې منځته د کار نه سوچ ووري د شپې خو به دغه سوچونه نشته کنه وته چې مسپخین کار لړ شي سار کار لړ شي مسپخین منزل جمعه ته لړ شي سهالاتني کدا قرات نه ملري کو چې اسی ودرېږي نو بیا سو مې تاسو منځ ته سوچو کې نو شریعت په هر کار کې حکمت وي نو مسپخین مازیګر منځ د استاد د مزدورو وخت د کاروبار او تجارت وخت نو شریعت وي نه تم تلاوت کوا منځ ته دې سوچت شپې خلکو ذهن چې هغه سي فارغ د دنیا د کارون نه نو ته وي خغله ودرېږي تلاوت امام د تلاوت واورا والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې زما پلار د نن اتلس کاله مخکې مړ شوی او اوس موږ ته پته ولګېده چې دغه په یو کس باندې قرض و 2,10,000 روپۍ اوس د 2,10,000 روپۍ به څنګه تقسیمو او زما د پلار 3 ښځې دي او زه یو زویمه او 12 لونه دي دا به څنګه تقسیمو میراث هم سره چې زین کیشتي
2,10,000 روپۍ روپۍ مه تقسیموي حصې خو ووایه که حصې ته معلومې دا خو واضحه ده چې الک د جنۍ 2 حصې د الک د الک 2 حصې د جنۍ د هغې په نیمه دا خو واضحه ده د ښځو ته څه میلاوي اتمه ښځو ته اتمه حصه اوس به حساب وکړو دلته چې دوی د په 2,10,000 روپو کې دوی څو رسي 2,10,000 روپۍ 10,000 اول به دا تقسیم کو په څو باندې اتو باندې سوچو ته کوئی تاسو طریقې زده کړئ اول به تقسیم کو په څو په اتو باندې نتیجه راوته 8,250 8,250 دا دغه 2,10,000 څو مې ده اتمه حصه دا د 3 ښځو دي 3 ښځو شو اوس دا په 3 باندې تقسیم کا تقسیم 3 9,583 نو دی یوې ښځې رسي 9,583 ښه پاتې یو الک دی او 12 جنکۍ دي دا یو الک داسې دی لکه 2 جنکۍ چې حساب اسان شي یو الک داسې لکه 2 جنکۍ نو څو جنکۍ شوي 14 ښه پاتې مال څو دی اول دا که ته غواړې ښه 2,10,000 د دې نه لرې کړو 8,250 دا دي 2,1250 2,1250 دا به تقسیم کو په څو په 14 تقسیم 14 نتیجه 14,350 عفوا 14,350 ښه الک 2 حصې دي نو دا به داسې کار وکړو چې جمع به کړو د دې سره جمع 14,350 نتیجه 8,900 الک به علي 8,900 او هر جنۍ به علي 14,350 ورسېدو بېګنه نو دې رور ته موږ دا وایو که چېرته ستا پلار نه عفوا ستا نیکه نه او نیا دې هم نشتي څنګه چې د ګوره دې کې دا خبره ساتي چې څنګه موږ ته یو کس ووایي چې دا دي هغې په اندازه به فیصله کوو یا د هغې په اندازه به جواب ورکوو بیا باقي که دې کې څه مشکل راځي دا به بیا هلته تفصیل هغه بیانوي موږ ته څوک څنګه تفصیل وایي هغې شان جواب ورکوو نو دی وایي چې زما پلار مړلی او دغه 3 ښځې دي او زوی دی او 12 لوڼې دي دا تذکره پکې نه ده کړې چې د هغه پلار ژوندی دی او که نه یا بیا د هغه نیکه ژوندی دی او که نه مور یې شتي او که نه نیا یې شتي او که نه یې پلار مور وایم ده خو د خپله مور په دغه 3 ښځو کې ذکر کړه نو موږ یې تقسیم دغه شان وکړو هرې ښځې ته به 9,583 روپۍ میلاویږي او زوی ته به 8,900 روپۍ میلاویږي او هرې لور ته به 14,350 روپۍ میلاویږي والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې د مانځه نه بعد فرض مونځ چې کله سړی ختم کړي نو د هغې نه بعد دا ذکر په تیز اواز سره کول دي که په پټ اواز سره کول دي الجواب په دې کې د فقهاو اختلاف دی او د علماو بعض علما دا وایي چې د سنت طریقه ده بعض وایي نه د ذکر به د ځان سره کې پټ به کې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودا فرض منځنه بعد د ذکر په تیز اواز سره کول جهرن کول ودا د پیغمبر په زمانه کې دغه شان عبد الله بن عباس وی كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك
وی ما ته به څنګه د وړي کې دی به د جومات په آخري حصه کې ولاړو کشرو نو هغه وخت کې خو د سپیکر یې نه وي چې اواز به دې صفا رسېدو نو ما ته به څنګه پته لګېده چې پیغمبر سلام وګرځو چې کله به د صحابه کرامو له ذکر په تیز اواز شروع کړو نو ما ته به پته ولګېږي چې سلام یې ګرځولی دا واضح دلیل دی دشم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د عبدالله ابن عباس وی موږ ته به د پیغمبر د منځه د ختمېدو پته په تکبیر سره لګېده لکه سلام به وګرځو به الله اکبر نو دا په زوره ووایي ځکه خو ته پته ولګېده که نه نو زما خپل ذهني زړه په دې مطمئن دی والعلم عند الله چې سنت طریقه دا ده چې د ذکر به په زوره وي د ذکر به په زوره وي او کوم علماو چې دې له ترجیح ورکړي لکه امام طبري امام ابن حزم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شیخ ابن عثیمین رحمه الله او داسې نور محققین علما هغه ټول دا وایي چې د فرض منځ نه بعد ذکر دا به په تیز اواز سره کې خو دومره تیز اواز سره چې خواوشا خلک به پې نه تنګي دومره اندازه کې به اواز اوچته دا کم چې وای نه دا نشتی نه یو خبره ده کې وای د دې د لاسه تشویش جوړیږي څه جوړیږي تشویش یعنی خلک دې خلکو ته تکلیف ورسو موږ دا وایو د تشویش اله جوړیږي چې د جمعات د دې سره عادت نه دی د دې سره عادت نه دی یعنی کم جمعات ته چې تنه وځي پاکستان کې بعض دي شي جمعتونه چې ته ورشي خصوصا د سلفیانو علی حدیث جمعتونه چې هغه فرض مونږ ختم شي دغه بعد ذکر په تیز اواز سره کې یوم دا نوې چې زتنګ شومه ولې ځکه چې هغه دې سره عادت شي وي نو موږ دا وایو کوم چې دې سره خلک تنګي وای رو بو سره عادت شي ته په عمل شروع لکه څنګه چې رباز وي امین چې په زور وای نو خلک ورسره تنګي موږ د پیغمبر سنت دي او دغه طریقه ده شروع کبه بنه تنګي خو ته چې عمل دې بنه کړه ځکه دا وایي چې به تنګي ګما والعلم عند الله اس خبر نه صحیح یعنی کله نر په ځای ماده حقیقت کې هم جایز دي خدا ماده نه غوړه چې دغه څه دی هغه نر دی والله اعلم ضرور و چې سره روپۍ په لار کې بیا مو میاغي سره وسکي هغه په دوه قسم دي روپۍ چې ورکی شي او ته میلو شي د په دوه قسم دي یو هغه روپۍ دي چې د خلکو دغه سره ډېر اهتمام نه لکه ریال دی ولیدو په لاره کې پروت ته 15 ریال دی لس ولیدو په دې بسو خپکی ریال 15 روپۍ لس روپۍ دې سره چا سوچ نه نو دا قسمه مال کې دی راغستو ودی خلو چاله دی ورکو د کې حرج نشته دوی ماغه دی چې دغه سره انسان سوچ لکه مثلا کې ته 1500 ریال وموند پراته دي نو 1500 بسې انسان خبا قاعده سوچ کې او قیمتي دي خلکو بنس زریه دی ومندو یا التمل کې 1000 روپۍ ومندي 15000 روپۍ دی ومندي نه دا بدن سره ساتي کم ځکه چې مندري کوشش وکړي چې الته خلکو ته وې او په څه طریقه خلک خبر کړي کڅو کړلو ډیره خده او کڅو کړنه لوکال په تیر شو نو دا بیا صدقه کې غیر مسلم سره خوراک کول جایز دي په شرط د دې چې یو خود دین همیشه عادت نه دی جوړول پکار یعنی همیشه واله انسان نه دینی غیرت ختم کی لکه سره چې ډیر کینی پاسې دي غیر مسلم سره بالکل د دې ذهن دا خبره مورکه شي چې دا خلک زما د رب نه مني دا خلک زما د پیغمبر نه مني دوی زما د قران نه مني نو دین عادت نه جوړي او دویمه دا چې نیت وسره د دعوت ساته دا چې د زمانه متاثر شي او اسلام قبول کړي الله به بل اجر هم درکړي درو سوال کړی دی چې د خپل قوم په ځبان دی بل قوم ذکر کول د څنګه د ګناه کبیره ده او رسول صلی الله علیه وسلم وی د پر سخت وعید ذکر کړي چې څوک یو داسې نسب ذکر کوي چې د باغی کې نه او داسې قوم ذکر کوي چې د باغی کې نه دا غټ مجرم دی د الله په نس وجه دا چې د اختلاط راولي په نسبونو کې او په قومونو کې دا ډېر خلک کې خصوصا په دې بهر ملکونو کې ملک کې څوک نشي کولی ولې نشي کولی خلک یې پیژني الا دا که چې ته ښار ته راشي او ښار کې پروت
نو بیا بل قومیت کې اکثر خلکو ته نه معلوم خو خپل علاقه کې د دې نشي ویل چې پلاني قوم کې موغې کې نه یو سړی به دا وایي چې اخو جدا مسله چې پیغمبر وته حرام ویل او ګناه کبیره په دې وعید راغلی یو سړی کې ته پوښتنه کې وجه څه ده وجه دا ده اوس یو سړی وایي چې پلاني قوم سره تعلق ساتم پلانې زمونږ خیل له پلانې زمونږ نسب په دې بنیاد باندې د سر رښتې کیږي یا نه کیږي ډېری خبرې سم معمولی خبره خو نه ده کنه دې کې د رښتو خبر راځي دې کې د غم خادي خبر راځي دې کې دې مسله راتلی شي چې لکه مثال کې یو قوم مسله رااله او هغه د اتفاق کو چې ټول په دې مسله کې ودرېږي یا به نه ودرېږي په دې کې ډېرې غټې خبرې راځي نو دا یو نه سړی بس لنډ عجیب موږ پلاني قوم واله نو به چې راټینګ کې په تفصیل کې بیا ګډوډ شي موږ د پلاني زی راټینګ کې کېدای بیا ګډوډ شي دروغ ویل نه پکار د دین چې وسړی په دې د کی چې قوم سپک ته یې نسب نشتی بس خلک دي چې قوم نه یورکی نو د دین د خدای چې ته پر دې انسان ته خپل نسبت کې د خو ډېر د بغیرتوب کار دی دا غینه د خدای چې ته دغه خبرو کې چې زما قوم نه دی معلوم ځکه ته چې دا وایي چې زه د پلاني قوم نه مته ستا پلار پاغو کې دی ستا پلار پاغو کې دی پلار ستا الته نه دی حقیقي نو دا خو ته ځان بل پلار ته نسبت کې سماموري خبره خو نه ده کنه نو دې ګناه نه ځان ساتل پکار دی والله اعلم ضرور وي چې د جمعې په ورځ دوه اذانونه کول سنت دي که یو دا مسله ما تفصیلا بیان کړې ده او مختصر ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو اذان ابو بکر صدیق په زمانه کې یو او عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې یو عثمان رضی الله عنه په زمانه کې د مسلمانان ډیر شو خډیر شو بازارونه هم ډیر شو خلک به مصروف او التب اذان شو د جمعې د منځ د پاره نو جمعې د منځ د پاره غسل پکاري صفائی پکاري دوه به غسل او صفائی تم جوړ نشو نو هغه دا چلو کو چې دویم بانګي په زیاتی کو چې دا به ویل کېدو په زورا بازار کې مدینه کې دا بازار نو په دې بازار کې به یو کس ته دغه بانګ نه مخ کې جمعې دا کم منځ پر خطیب چې راشي دې اذان نه مخ کې دغه اذان به ویل کېدو نو خلک به دغه سره پوښ چې اوس د جمعې اذان کېدو ولري نو خلکو به دکانونه بند کړو تجارت به پرې خو لاړو به صفائی به وکړه و به لمبلزام به تیار کو وس علما په دوه قسم دي بعض وی چې د شتي وسم سیده بعض وی چې نه به کې کم چې وی چې کې به هغه د وی چې د خدای عثمان رضی الله سنت دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې زما سنت او د عثمان او د ابو بکر او د عمر او د علی رضی الله عنهم خلفای راشدین طریقه رواني کم چې وی چې نه به کې هغه وجد بیانې ودا بعینه د عثمان رضی الله عنه تابعداري ده نه کول څنګه عثمان رضی الله عنه چې کله غنه نو او ضرورت نو کوي نه کو ضرورت شروع کو کنه نو موږ به موږ دي کو که ضرورت وو کوبه که ضرورت نو نه به کو زما خپل ځاني مسله په دې مطمئن دي چې عثمان رضی الله عنه د ضرورت پرنا کې کړه دا بس ګره موږ په دروغ جوړي وي دوی چې عثمان رضی بدعت کړي ولیاذ بالله دا خبر خو چانه ده کړي خود دغه وایو چې عثمان رضی الله عنه تابعداري خدای د اصل چې کله ضرورت نو غم د دوی مزان نه کړي خو ضرورت وو وی کو کنه اوس نن سبا ضرورت نشته څنګه په خاص فکر نه وي اذان به د جمعې کې دوه خلک بنو خبر شي بل دا غړې دي سینې کم چې اوس په موبایل کې غړې دا په ګاډي کې غړې دا په هر ځای کې انسان ته خوازي پته چې جمعې اذان په دې ټیم ویل کې خلک خبر دي اهم خبر بګی دا چې عثمان رضی الله عنه چې تابعداري کېته نو بیا عثمان رضی الله عنه د اذان خو په جمعات کې نه دی ویل په کوم ځای کې ویل بازار کې به وي د فائدې قضیه کې ده خو بیا موږ دا وایو کوم علما چې دا وایي چې د عثمان رضی الله عنه سنت دي موږ په عمل کوي دي او باندې برد رد به پینه کې خپل دلایل لري او خبره
چې عثمان رضی الله په لارې مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د خلفای راشدین ولر راونی سي مارانی ولید اس حرج پکې نشته. کوم علما چې د تحقیق ته چې نو ضرورت نشته یو په کار دی او کچرته ضرورت راغی بیا بد وکاو دوی دا خبره هم صحیح ده. نو د دې اختلافي مسله ده چې جګړو ته به ضرورت نشته. مثال کې سعودي عرب کې دلته دوا ځانونه ویل کی بعض ملکونه اسلامي دي شي چلته یو ځان ویل کی زموږ په ملک کې بعض جماعتونه دي شي چې دوه بعض جماعتونه یو. نو د نه پکا چې دوی یو بل پسې بدر دی وو کنزلی وو کیو یو بل ته گمراه وي نه اختلافي مسله ده او مجال د اختلاف پکې شتي والله اعلم. دو واده ولیمه د جنۍ کور د طرف نه خوراک ورکول میلمنو ته د جنۍ په کور باندې نه دي الا دغه غو د خپل طرف نو کې جدا مسله ده. خو زموږ په ملکونو کې دا رواجونه دي التم دا رواج دي. نو کله چې ولیمو شي نو په ولیمه کې الک په خپل کور کې په خپل ځکه خپل میلمانه راولي او دلته جنۍ کور والا خپل پروګرام کوي. په کار دا د صحیح طریقه غدا ده چې د الک او د جنۍ میلمانه د کور میلمانه د ټول بچا پسې د بالک پسې خوشحالي دلته د خوشحالي الته ده ها الته دلته سکه میلمانه خوشحالي خو الته د جنۍ غوي راوستل. نو د غریبانو ته غم دی یو خو ته لور روانه ده خور روانه ده خفګان خبرې چې انسان سړي سره پاتې شي بیت شي او به هیڅ پته نه لګي چې دا به دغه څنګه کور کې یو بل به ویني وي بنري الټه په دوی په دغه مې خو دې سبق کوي پروګرام بم کوي ولیمه بم کوي. نو ولیمه دا الک کور ولا بکي والله اعلم. ولي دا به کې نیو مسله ده د قرآن او حدیث په ذخیره کې خدا نشتی او که چېرته دغه مولیانو سره کتاب کتلی او دا خبره صحیح ده چې بعض الک کور والا داسې کوي چې پیسې ورکړي جنۍ کور والا ته چې تاسو روټۍ په دیو کې یا د دې ځای نه دیګونه ولا ولیکي تاسو سو په کار دغه مثال کې درې دیګه څلور دیګه د چې کله دوی خپل روټۍ په کې غولې تیم ولي. نو ضروري چې مولیان صاحبان وایي چې دغه خوراک د جنۍ کور ولا لپاره سره حرام دی اجر لپاره حلال دی ولې چې لپاره سره حلال دی دي چې تیوزي ته پوښي وکړه خو د جنۍ کور ولا لپاره حرام دی. ولې وایي ځکه چې د جنۍ حق دی د مور پلار سره و شهید کنه حق شته حق شته د جنۍ د مور پلار سره خو چې ته هغه حق په منبر بیان کې کنه و میراث کولای سور بیان کې کنه حق دې ستوي هغه ټول میراث ول په یو دی ګورجو کې سکی اول به کې ختم اوس یو جنۍ ده لکه څنګه چې موږ وختي د رخصت مخ کې د میراث تقسیم دی یو جنۍ 100 روپۍ رسی سره 500 روپۍ رسی او د سی بیا ازما کده او د سی تجارتونه دی او دغه دی پلار مړ شو د جنۍ ته دغه نه ملایي میراث کیسه او دا پلار چې ژوندې د پزړه کې دی چې جن کوله با ایسه نور کومه بچو تم الکانو تم وجي سور نه کوي ګوره خانو سبو سره کوي دا خو دې کور دا دوه دی ګوري جو بخي کو یا بولا کټوالو 500 روپۍ 8000 ډېګرانه 1 لک 1 لک روپۍ وسره لک نو ډېر سامان 1 لک روپۍ شو په 1 لک روپۍ باندې میراث شو په قبضه واچول. ځکه مونږ چې کله نصیحت کوم په خپل تجربه کړه ما نصیحت کړې د بازو کسانو ته واده ودلور نو ما ته خپل ویلي په خپلوانو په خرچي ډېر مکوي ساده واده وکي ساده پروګرام ویني دي جنې حق سره التزم کې ورسنه ورکه نو دا هغه دوکو ته وګوره دوکې ته الله دوکې زدا خو دا خزه یو غریبه سنی شي ویل پلار ته سنی شي ویل رونو
تا په دې دوکه کړه چې تا لم کټ واغست الله له څه جواب ورکړي نو دې مولیانو چې کومه خبره کړې ده چې بې دلیله او بې سنده کړې ده والله اعلم